د خالد اسد صاحب یو کلام درته وړاندې کوم او د هغې نه مخکې د عباسي صاحب یو څو شعرونه पलास के पतियरों पसजी पतंग दसान पे जंगलोला पलंबो पसजी सोचला सुना तपवी ओ कदम ना अखली زماولس پپټو سترګو په هغو پسې ځي چا چې بلبله په سترګو هم چرته لیدلی نه وي نو مجبورن به د زاغانو ترانو پسې ځي کمال لري نو سر کړو ټینګو نسا دلته کې خلک ژوند نه منې پمړو پسې دي ملګرو کرخه براکه ګوش پیناوې پکو چپ کرسو پس سوبزی کپ پختو پس دی نور بتاریخا پخپلو وینو باندنا لکما چت شملو خاغلینم پلو پڑو پس دی عباسین غار لراشا چی زڑکے دی یخشی او بپتگی پسنات کیوں کو پسیزی نور بتاریخا پخبلو بینو باندنا لکما شملو خاغلینن خانن پلو پٹو پسیدی دا عباسین غار لراشا چی زڑگے دی یخی او بپتگی پسنات کیوں کو پسیدی جانا نتا چہروں پکے وقت نہ لگی زڑگے چتانا صبرم پکے وقت نہ لگی جانا نتا چہروں پکے وقت نہ لگی زڑگے چتانا صبرم پکے وقت نہ لگی زڑگے چتانا صبرم پکے وقت نہ
ارمانو امین صفا جفا تنبانا ارمانو امین چستا کسکی تولم پکی وقتنا لگی سرگے چتانا صبرم پکی وقتنا لگی جانا نتا چہرم پکی وقتنا لگی سرگے چتانا صبرم پکی وقتنا لگی خبره منی کلا وای اوس خو دل ځوان شوې چې بابا شوې بین ویښته مې تورول ما وې چې ځوان شم ځوان خو شومه اوس به څنګه پهلوان شم کمرو پتنگن اس پمیغا لاتریوزم چیر واشم یو سوال کری آواز رکھو پجما کے وید خدای پنام خیر و خیرات وانم پکور کی غواړي او چې پخپلا یم راغلی ورته خالد د ژوند مې ستا سندرو بانګ تیر کړو اشنا خالد د ژوند مې ستا سندرو بانګ تیر کړو اشنا اوس چې په بل غزل لیکم پکې وختونه لګي زړګی چې تانا صبرم پکې وختونه لګي جانا نتا چهرو